دا مانزه فرضونه مونږه درلس بیان کړیو چې پاغي کې شپږ رکنونه او ورکه شرطونه. اول بیا شوه فریضه د مانزه د پاره هغه او دس دا او دس د پاره سلور فرضونه پنځل د مخ او د مخ اندازه غو بیان شوی و. دارنګ وینځل د لاسونو تر څنګلو چې څنګلي ورکه داخلي وي او دارنګ مسح د سلورمي سي د سر او سلورم وینځل د خپو تر خنګرو پوري چې خنګري ورکه داخل. دلیل ور باندې د قران عظیم شان د شپږمې سفاره د آیت یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. اے د ایمان والو کله چې اراده د مانځه وکړه او د پاسېدو مانځه ته نو تاسو مخونه وینځئ لاسونه تر څنګلو وینځئ وامسحوا برؤوسکم پسر مسحو کوي وارجلکم الى الكعبین او خپې وینځئ تر خنګرو پورې. دا څلور شیونه دا فرض په اوداسه کې او د مانځه د پر اول فریضه او داس او دا اوداسه څلور فرضونه او دا چې په اوداسه کې واجبات څو دي نو دا ماشوم به جواب راکړي دا اوداسه واجب څومره دي. نو واجبات په اوداسه کې نشتا ځکه دا مقصود اصلي عبادت نه دی بلکې د مانځه او د نور او تلاوت او د احرام او د نور شیونو لپاره مقصود ګرځیدل دي. دا د فقهاو یو اصطلاح ده چې کم شی مقصود اصلي وي هغه واجبات لري او کم چې مقصود للغیر وي د بل شي د لپاره مقصود شوی نو هغه کې واجبات نه وي. نو کومونز نه وي تلاوت نه وي حج نه وي طواف نه وي احرام نه وي نو بیا او داس کې خدان ته د عبادت ثمره نه و. خدا چې عبادت ګرځیدل نو د مانځه د لپاره د تلاوت د لپاره د احرام د لپاره د طواف د لپاره د دې شینو د لپاره دا مقصود ګرځیدل. او سنتونه دا اوداسه غالبا چې مونږ ولس یا تلس بیان کړیو. اول د هغې نه غسل الیدین د استنجا نه وړاندې انزل د لاسونو او دارنګ د استنجا نه بعد کې مو دویم استنجا او دریم بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا اوداسه په سر کې دا سنت دی د ډېرو خلکو نه پاتې او دا یو تاکیدي سنت دی او ضروری دی. سلورم کول د نیت په خوله باندې ضرور نه دی بلکې دا ته چې کوم کار کوي چې دا د پاره د اودس وي یعنې ستا زړه دا وي چې زه ځان پې مانځه ته جوړوم ځان پې پاکوم. او که داسې وشو چې ته چا اوبو ته ور دیکه کړي نو ستا لاسونه موینځل شو خپې دې موینځل شوي مخ دې موینځل شو خو نیت دې نه دی کړی نو تا نه سنت پاتې شو. پنځم مزمزه غرغړه د خولې درې کرتې شپږم وهل د مسواک چې دا سنت مؤکدات دي او اوم استنشاق پوزه تر ورکول درې کرت یعنی اوبه په پوزو کې داسې راکاږي چې دماغ ورته نږدې شي او د پوزې بره سر دې وسوځي ور باندې خو چې روژه نه یو که روژه بیا به ډېر زور ورکې نه. اتم مسح الاذنین بماء الرأس د سر د مسح نه چې کومې اوبه پاتې شي په هغه اوبو باندې د غوږونو مسح ځکه الاذنان من الراس غوږونه د سر نه دي نه دي دا مقصد نه دی چې په سر کې داخل دي عضوان اندام د هغې نه دی ځکه نبي علیه الصلاة والسلام اکثرا بیان د طبابت نه کوي د احکامو کوي یعنې دا د مسح د سر سره شریک دي په هغه اوبو باندې دی دا مسح شي. نهم استیعاب فی المسح ټول سر مسح کول. څلورمه حصه د سر مسح دا فرض و ټول سر مسح کول سنت. لسم تسلیس غسل الوجه مخ درې کرته انزل یو کرته فرض او درې کرته انزل سنت. یولسم
تسلیس غسل الیدین، لاسونه 3 کرته انزل، 1 کرته انزل فرض، 3 کرته انزل سنت. درلسم تسلیس غسل الرجل یا رجلین، د خپو 3 کرته انزل، 1 کرته فرض، 3 کرته انزل دا سنت شو. حدیث مبارک دی مضمون کې ما تاسو ته بیان کړو، محبوب علیہ السلام یو کرته یو اندام یو ځل انزلو، به او فرمایل چې هذا وضوء لم يقبل الله الصلاة الا به، دا داسې اودس دی چې خدای تعالی د دینه بغیر منځ نه قبلوي، نو فرض شو. به 2 کرته وینځل، به او فرمایل چې دا داسې اودس دی چې انسان ته په دوچند اجر ملاويږي، به 3 کرته وینځل اندام، نو به او فرمایل چې هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلی، زما اودسم دغه اودس دی او زمانه وړاندې د انبیاء علیهم السلام اودسونه هم داسې اودسونه چې به 3 کرته اندامونه انزل، نو دا سنت شو د محبوب علیه السلام طریقه شو. 14 د سنتونو د اوداسنه ولا ستوي پای در پای انزل د اندامونو، دومره فصل به منځ کې نه کې چې یو اندام د انزله او به در باندې وچ شوي نو بل اندام چې انځنو مخکې اندام دی وچ شوی، داسې باندې کې دا داسې دی وکړو نو تاسو سنت پاتې کیږي. خدا سنت مؤکدات دی ګوریا چې کم بیانوم دي ته بعضی مذهبونه لکه امام مالک رحمه الله ورته فرض وي، نو داسې چې بعضی مذهبونو کې فرض ګڼل شوی او زمونږ مذهب کې سنت وي، موږ باغه سنت د فرض غونډه پکلکه باندې کوو. 14 سنت ترتیب دی، پمن اندامونو کې ترتیب ورکول لکه دا تاسو چې څنګه اودس کوي، کچا داسې وکړه چې خپې مخ کې وینځل لاسونه رستو کړل نو اودس به وشي، خو سنت ورنه پاتې شوی، ناقص شو، کمزور شو اودس. بعضی مذهبونو کې ترتیب هم فرض دی، نو د دې سره ډېر احتیاط کول پکار دی چې دا کم ترتیب تاسو ته اودس ښودلی شوی دی چې اول مثلا مخ دی، بیا لاسونه دی، بیا د سر مسه ده، بیا خپې دي، په دې کې مخکې رستو کول نه دي پکار. 15 البدایة بالیمین، په ښی اړخ باندې شروع کول، اول ښی لاس انزل بیا چپ لاس، ښی خپه انزل بیا چپ، داسې طریقه. 14 مسح الرقبه، د غاړې مسح کول چې دې ته اکثر فقها مستحب وي او بعضې مذاهب ته انکار کوي. یو روایت ورکې شته دی، روایت ضعیف دی، خو مستحب خبره په ضعیف حدیث هم ثابتېدی شي، په دې باندې اتفاق د علماو دی. او بیا لا دا چې والحدیث ضعیف بالعمل یقوي، په دې علما د فنونو پوهېږي، که حدیث ضعیف وي خو هغه زمانه کې خلکو په عمل کړی نو دا حدیث بیا قوي دی. نو امام صاحب رحمت الله علیه دې فیصله کړې ده، امام محمد صاحب، امام یوسف صاحب، هغه زمانه د تابعین او تبع تابعینو کو خلکو په دې حدیث عمل کړی دی، نو که دا حدیث رستو کتابونو راخسته ضعیف مرته ویلی او د دې نه وړاندې زمانه کې په دې عمل شوی دی، نو پته لګي چې دا حدیث قوي، دا قوي کوي. دا شان 15 سنت تخلیل الاصابع، د ګوتو خلال، دا لاسونو د ګوتو د خپو د ګوتو خلال کول، حدیث مبارک کې راځي تاسو د ګوتو خلال کوئ، ګینې بیا به کای لا یخلله نار، دې لپاره چې چرته اور د جهنمي دا مینځ د ګوتو درته مسه نه کي. بیا که تاسو خلال ونه کوئ او دې مینځ کې لږه لږه خالیګاه درنه پاتې شي او هغه نه لمده شي، نو بیا به د هغې په عوض کې د جهنم اور د ګوتو په مینځ کې وګرځېږي، نو د هغې په ځای د خپلې ګوتې پکې ګرځوئ، خلال کوئ. او 13 سنت تخلیل اللحیه، د ګیرې خلال چې د لندې خوانه ګڼه ګیره وي هغې ته چې کوم دی را لاس دا ګوتې وردننه کول، دا سنت. دا یو څو سنن دا اوداسه دا بیان شوي، یو څو شیونه بیان شوي چې په هغې باندې اودس ماتېده، غالبا چې 8 شیونه، یو د هغې نه ما خرج من السبیلین، یو د 2 لارو نه چې یو څیز راوځي مخکې او که د رستو نه چې ست یې ووتل اودس مات. دویم قی کول د زیړې اوبو یا د روټۍ خمل الفم چې په ډکه خوله باندې وي. دریم دم مسائلین بهیدونکې وینه چې د خپل زخم نه لږه وخوځېږي بل ځای لاړه شي. څلورم النوم خوب، داسې خوب چې هغه په رکوع سجده
یا په داسې ناسته چې پوخ ناستې په دې کې نه وي بلکې دا خوب په تکیه باندې وي داسې تکیه که عاصز تا نه لرې شي نو ته غورځېږې نو داسې خوب باندې مودس ماتېږي او یا په ډډ اړخ لګولو باندې وي دا شان پنځم جنون لیونتوب سړی لیونی شه نو داسې مات او شپږم زنانو د پاره حیض چې راشي نو داسې مات دی او اوم نفاس اولاد پیدا شي د بعض زنانو او اتم خنده قهقها په زوره خندا کول نو خنده قهقه دا ده چې درې قسمه خندا ده خنده قهقه دې ته وایي چې ته یې م واورې هغه شنګار او اواز ستا څخوا کې چې مونځ کوونکی ولاړ دی هغه یې م واوري دا مونځ هم ماتوي او اودس هم ماتوي دویم چې کوم دی دوی حق دی دوی حق دې ته وایي چې ته یې په خپله واورې خو ستا خوا کې مونځ کوونکی وانه اوري نو په هغې باندې مونځ ماتېږي خو اودس پې نه ماتېږي درېیمه خندا تبسم دی د شونډو مسکا نو په هغې باندې نه مونځ ماتېږي او نه پې اودس ماتېږي لنډ لنډ زاړه درسونه تکرارول مې مقصد دی دا ته د اوداسه نواقضو چې اودس یې ماته و بل غسل او د هغې احکام مونږ بیان کړي وو په غسل کې 3 فرضونه بیان شوي وو مزمزه استنشاق تمام وجود باندې اوبه اړول هر هغه ځي ته چې د اوبو رسیدګي تکلیف نه لرلو او امکان یې و چې ته د اوبو ورسیږي نو هغه ټولو ځایونو ته اوبه رسول چې کوم نه دا فرض دي او سنتونه ورکې غالبا و یا ته بیان شوي من جمله د هغې نه غسل کې په ابتدا کې بسم الله سنت دا شان نیت ورکې سنت که چا نیر ته وغورځولي نو هغه د تا باندې خو اندامونه لامده شو پوزې خولې ته دې اوبه هم پکې لاړې خو دا ده چې سنت در نه پاتې دي نیت دې نه دی کړی نو نیت ورکې سنت او دریم غسل الیدین په ابتدا کې لاسونه انزل دا سنت دی څلورم غسل النجاست ظاهره په وجود کمزي باندې کې پلیتی پرته وه د هغې پاکول او انزل دا سنت پنځم الوضو اودس کول سنت دی دا عام اودس باول کې یو ځل او شپږم فوض الماء علی بدنی ثلاثا په تمام وجود 3 کرتې اوبه اړول او اوم دلک الجسد تمام بدل مخل او مگل د جسد چې کوم دی دا سنت او اتم تکرار الماء ثلاثا اوبه 3 کرتې مکرر اول نو هغه شپږم به دا حساب شي چې په سر او په اوږو باندې اول اوبه اچول کوم چې حدیث شریف مخکې دې مضمون کې تیر شوی او بیان شوی دا د مانځه اوله فریضه چې هغې ته اودس ویلی شه د هغې سنتونه او دارنګې غسل د هغې فرض او سنن دا بیان شو دویم د فرایضو نه پیژندل د وقت دی دریم د فرایضو نه استقبال القبله قبلې ته مخامخ کېدل دي دا چې پیژندل د وقت ضروري دی ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا دا مون په مؤمنانو باندې دا فرض دی په وقت باندې هغه وخت به پیژني د هغې تفصیل وړاندې تیر شوی دی دارنګې استقبال القبله قبلې ته مخامخ کېدل اینما تولوا فتم وجه الله یا فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام مخونه طرف د مسجد حرام ته وګرځوئ څلورم د شرایطو د فرضونو نه طهارت المکان د ځي پاکوالی دی په کوم ځای چې مونځ کې هغلته به ګندګي نه وي پنځم د فرایضو نه طهارت الثوب پاکوالی د جامې دی وثیابک فطهر خدای تعالی فرمایي جامې دې پس پاکې که شپږم د شرایطو فرایضو د مانځه نه ستر العورت عورت پټول دي چې د نارینه د زنګون نه د نامه د غوټۍ پورې دا فرض دی پټ ساتل او زنانه چې کوم دا خو ټول عورت دی سوا د دغه 2 لاسونو تر ورغو او سوا د مخ نه او سوا د قدم نه او قدم کې اختلاف نور ټول عورت او که په هر اندام کې څلورمه حصه ښکاره شوه نو مونځ د ښځې بیا نه کېږي او دې مسله کې ما مخکې تفصیل کړی و زنانو دپاره
خاص کر دا ویختان چې دي دا هم عورت دی. که په کور کې مونځ کوي خو د دې که څلورمه حصه ترې ښکاره شوه نو مونځ نه کېږي. خاص کر نن سبا چې دا کم جال او دا گاج ورته وایي دا ټیکري دي نو دا چې په سر باندې واچوي نو دې کې خو اکثر سر ښکارېږي نو دې ورسره مونځونه د زنانو خرابېږي. هغه عورت د دې ښکاره کېږي مونځ یې فاسدېږي. زنانه د دې مسلو کې ډېر خیال وکړي دروند ټیکری په سر باندې اچوي او د مخ دې ټوله حصه داسې چې فقط مخ ښکاره شي نور غوږونه او دارنګې غاړه په دې ځایونو کې کوم ځای ته نه ښکاره نه شي په مانځه کې. او اوم فریضه د مانځه دپاره نیت دی. په خوله باندې کول مستحب او بهترینه طریقه ده او که څوک په زړه کې قصد وکړي نو کافي ده. اتم تکبیر تحریمه دی اول تکبیر. او نهم قیام دی. په مانځه کې دا ودرېدل چې کوم دی دا فرض. تکبیر باره کې رب ذوالجلال فرمایي وربک فکبر وذکر اسم ربی فصلی. نو خدای تعالی نوم یاد کې بیا مونځ کوي. او یا وربک فکبر پس د رب تکبیر وایا دا د مانځه متعلق. قیام متعلق خدای تعالی فرمایي قوموا لله قانتین. خدای تعالی ته په عاجزۍ باندې ودرېږئ قیام فرض. لسم د فرایضو د مانځه نه قرائت دی. فقروا ما تيسر من القرآن قل ولیکم چې تاسو ته آسان وي د قرآن کریم نه تلاوت یې کوي. د مانځه متعلق. یو لسم د فرایضو نه رکوع ده. ورکعو خدای تعالی وایي مع الراکعین سره د رکوع کوونکو رکوع کوئ. دولسم د فرایضو د مانځه نه سجده ده. ورکعو واسجدو خدای تعالی ته رکوع او سجده وکئ. دیرلسم د فرایضو د مانځه نه آخره قاعده ده. که دو رکعتي مونځ وي نو دا اوله قاعده هم دا قاعده فرض ده. که درې رکعتي او څلور رکعتي مونځ وي نو دا وروستۍ قاعده ورکې فرض ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام د مانځه چل ښیي بیا ورته وایي اذا قعدت کله چې ته کېناستې نو په تحقیق سره تمت صلاتو که مونځ دې تمام شه. نو تتمیم د مانځه اخرې قاعدې پورې وتړله نو معلومه دا ده چې لا ناست نه نو مونځ دې تمام شوی نه دی او تتمیم په فرضو باندې راغی. دا دیرلس فرایض مخکې بیان شوي دي. څوارلسمه فریضه د مانځه چې په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ځان ته دی او جمهوري مخالف خپل شاګردان هم دې کې ورسره موافق نه دي. هغه خروج بصنع المصلي. امام صاحب یو لوی فقیه دی عجیب سوچ کوي او هر منګزار باندې دا فرض دی چې د مانځه نه به په خپل قصدي کار باندې ځان وباسي. خپل قصدي کار باندې به ځان وباسي. نو دا خروج یو په طریقه شرعي باندې دی یو په طریقه غیر شرعي دی. شرعي طریقه داره چې سلام دی نو خپل سلام خو واجب دی خو دا ستا دا قصد چې زه سلام دې دپاره کوم چې دې مونځ نه وځم یا په بل کار دنیوي کې اخته شم او یا په بل مانځه کې داخل شم نو دا ستا دا قصد کول خروج په نیت د مصلي سره او په قصد د مصلي سره دغه نیت او دا قصد کول چې د دې مانځه نه ځان وباسي بل کار دپاره فارغه یا بل مانځه کې داخله دغه در باندې فرض. او که داسې شي چې سړی په مانځه باندې ناست دی او دې سوچ نشته دی چې زه دا سلام څه ته ګرځوم زه ګینې دې مانځه نه ځان وباسم خو هسې یو سوچ کې تلی د دوکان او هسې اتفاقا چې بس وقنا عذاب النار ته ورسېده نو خپله خو اتفاقا دې عادت شوی که نه مخ ته وګرځېده سلام هم ترې واچول شو بل خوا هم ترې وګرځېده خو قصد خو یې نشته دی دی خو په سوچ کې تلی دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي د دپاره په بل مانځه کې دخول هم صحیح نه دی او دا په ده باندې فرض و نو دا مونځ هم فاسد شوی دی. دی به د دې مانځه نه په خپل قصد او نیت سره ځان وباسي. نو خروج بصنع المصلي د منګزار په قصدي عمل باندې د مونځ نه ځان ایستل دا فرض چې د بل مانځه کې دخول ورته صحیح شي. ته چې دې مونځ نه وتی نه نو بل مانځه کې به څنګه ځان داخل کې. نو شرعي طریقه سلام دی. غیر شرعي ناروا طریقه چې ځان د مانځه نه وباسي نو هغه په زوره خندل فسات او زرات په دې شیانو باندې هم ځان ته نه ایستی شي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رایه باندې. نو اصل کې ډېر اهل حدیث امام صاحب پر دې مسله کې خاندي او خپل جهالت نه کار اخلي او خپلو کتابونو کې لیکلي چې دا داسې عجیبه امام و چې د خلکو ته دا ویلي دي چې په مانځه کې په زوره خندل او یا باد د ځان نه ایستل دا چې دی فرض
نو دا غزد او عناد دی، دا جهالت دی چې دا کشران جاهل دی پویږي نه، او هغه مشران متعصبین متشددین دی او د امامانو ګستاخی پسې راخستی دی. امام صاحب دا نه دی ویلي چې په مانځه کې خنده قاقا فرض ده، دا نه دی ویلي چې په مانځه کې بې ادبي د معافي ځان نه بعد استل فرض دی. دا یو کتاب د فقه کې نشته، او که چا وښوده نو موږ به انعام ورته ورکو. جهالت دی نه کوي. امام صاحب وایي د مانځه نه په خپل قصدي عمل وتل منګزار ته دا فرض دی. دا وتل یو شرعي طریقه ده چې سلام دی، یو غیر شرعي ناروا طریقه هم شته، هغه دا ده چې سړی تشهد خلاص کی او په دې وخت کې د قصدن وخاني په بلق بلق باندې، نو چې په بلق بلق باندې وخندل نو د په خپل قصد دې مانځه نه ځان ویسته کنه، نو د مانځه فرضونه پوره شوي دي. اگر که سنت نه پاتې دي او د سنت په پاتې کېدو باندې خو مونځ فاسدېږي نه کنه، بلکې مونځ کمزوری شه، مونځ ناقص شه، نو ځکه خو غیر شرعي طریقه هم ده، ځکه خو ورته دې ته ناروا طریقه وایي چې په دغه طریقه به ځان نه وباسي. نو د امام صاحب مقصد دا دی چې خروج بسنن المصلي د منګزار په خپل عمل قصدي باندې د مانځه نه ځان ایستل دا فرض دی. نو شرعي طریقه یې دا ده چې دا سلام به په خپل قصد ګرځې، ته چې سلام ته ورسېږي نو ستا په زړه کې دا راځي چې زه دا سلام دې دپاره ګرځوم چې دې مونځ نه ځان فارغوم، یا بل عمل دپاره او یا د مانځه دپاره ځان فارغوم، دغه نیت به دي. تاسو ته ما ویلي چې زه 14مه یا 15مه یو فریضه چې ډېر خلک د هغې نه خبر نه دي، زه به یې درته بیانوم. نو هغه دا ده چې معرفت کیفیت الصلاة وما فيها من الخصال. په هر مونځ کوونکي باندې دا فرض دی چې په مانځه کې به فرض د سنتو نه بیلی، سنت به د واجبو نه بیلی، او واجب به د مستحبو نه بیلی. دا فریضه د فقه کتابونو خاص کر تحتاوی دا ذکر کړې ده. نو که دا فریضې ته وکتلی شي نو زمونږ د عوامو مسلمانانو د یو مونځ چې کم دی نو پوره نه دی، ځکه چې هر منګزار باندې دا فرض دی چې دی به په مانځه کې فرض پیژني. نو تاسو خو اوس یاد کړل او یا مو اورېدل، تر اوسه پورې کوم منځونه هم چې کړي دي تاسو فرض د سنتو نه نشو بیلولی، او دا شان سنت به پکې پیژني، واجب به پکې پیژني، دا به یو بل نه بیلولی شي. نو د دې وجې نه فقهای کرامو دې ته فرض ویلي دي. څومره عوام خواص چې زمونږ اواز اوري دا مسله دې سپکه نه ګڼي، او زمونږ د FM په ذریعه چې کوم نشریات دي نارینه زنانه دی په شوق سره د اواز اوري او د دې د احکام نه بیلی. مونږ د زاړه درسونو نه کیسټ ریکارډ کړی دی، انشاءالله هغه به تر ډېر وخت او ډېر عمره پورې د خلکو د اصلاح دپاره به مونږ هغه نشرو. بار بار دی اوري، فرض د واجب نه، واجب د سنتو نه، سنت د مستحبو نه، دا دې پکې بیلی. نو دا 14 یا 15 فرضونه د مانځه دا بیان شو. دویمه درجه کې د مانځه واجبات دي. واجبات د مانځه مونږه 19 غالبا یا 13 بیان کړیو. اول واجب په مانځه کې قرات الفاتحه، الحمد شریف لوستل دي. قل هو تلاوت او قرات فرض، الحمد شریف لوستل دا واجب. دویم ضم السوره، دا سورت چې رستو دی دا د الحمد پسې متصل کول. دریم تعین الاولین للقراءه، اول 2 رکعتونه د قرات دپاره متعین کول. کدی کې درنه پاتې شو نو بیا دا رستی دریم څلورم کې کدی وکړل سجده سهو وکړه مونږ به صحیح شي. څلورم تقدیم الفاتحه علی السوره، الحمد شریفه په سورت باندې مخکې لوستل. که چا داسې وکړه چې اول تلاوت وکړه وروسته فاتحه شریفه ولوسته واجب ته پاتې دي، سجده سهو دې وکړي مونږ به صحیح شي، که یې ونه کړه مونځ خراب شي. پنځم ضم الانف مع الجبهه فی السجده، په سجده کې پوزه د تندي سره یو ځای لګول. نو که چا تندی ولګو نو فرض دی هغه، او پوزه یې ونه لګول نو واجب ته پاتې شو. که چا پوزه ولګو تندی ونه لګو نو فرض ته پاتې دی، بیا مونځ بالکل نه کېږي، بیا د هغې تدارک هم نشته. او که پوزه یې ونه لګوله تندی ولګو نو واجب ته پاتې دی، دواړه به لګې. شپږم الاتیان بسجدة الثانیه فی کل رکعات، په هر رکعت کې دویمه سجده کول. دا اولې سجدې پسې متصل کول، ورنه اکثر فقها دویمه سجدې ته فرض وایي. اوم الاطمینان فی الارکان، په هر رکن کې درنګ تیرول. اتم القعود الاول، اوله قاعده چې کومه ده دا ناسته دا واجب. کدا درنه پاتې شو مثلا دریم رکعت ته پاسې دي بس بیا پسې راکوزېږه ما رستو سجده سهو وکړه مونږ به دې صحیح شي. نهم
قراءة التشهد فی القیدة الاولى پاولا قیده کې دا تشهد لستل دا واجب. لسم تشهد لستل په قیده دویمه کې. دویمه قیده کې دا ناسته فرض ده، اوله قیده کې ناسته واجب ده، او دا تشهد لستل په دواړو کې واجب دي. یو لسم القیام الى الرکعة الثالثة من غیر تراخن. اوله قیده کې چې تشهد د اخلاص کا نور به وخت نه تیری او نه به درود شریف لولي، متصل دریم رکعت ته پاسېدل دا واجب. کته نه درود شریف ولستل شه مخکې پسې لاړې او مونږ د واجب یا فرض نو بیا په دې وخت کې تابانې سجده سهو اوړي. دولسم لفظ السلام، السلام علیکم ورحمت الله، دا سلام دا چې دی واجب. دیرلسم قنوت الوتر، دعای قنوت په وترو کې واجب. څوارلسم تکبیرات العیدین، په دواړو اختر منځونو کې دا تکبیرونه چې دي دا درې درې زواید چې ورته وایي دا واجب دي. پنځلسم تکبیر الرکوع فی ثانیة العیدین، دا اختر د دویم رکعت د رکوع ته چې کوم څلورم تکبیر کې کوزیږي دا واجب. د رکوع تکبیر خو په عامو منځونو کې دا سنت دی، خو د اختر دویم رکعت کې چې درې تکبیر وکړي نو څلورم باندې رکوع ته ځي، دا څلورم رکعت د دریو د متابعت د وجې نه فقهاو واجب ګرځولي، یعنی تصریح په واجبو یې کړي. شپاړسم جهر الامام بالقراءة فی الاوقات الثلاثه، درې وختونو کې امام ته په زوره قرات لوستل دا واجب دي، ماښام ماخوستن سبی. هر چې د ورځې مونځ دی مازدیګر او ماسپښین د صلات النهار مونږ د ورځې چې کوم دی هغه ګونګی دی، ګونګی معنا چې به چپ کولی شي. ولسم امام ته جهر کول واجب دی په مانځه د جمعې کې، په مانځه د اخترونو کې او په تراوو کې او په وترو کې، په رمضان کې. د رمضان نه بهر به وتر په جهر نه کی. اتلسم یجب الاصرار فی الظهر والعصر، ماسپښین او مازدیګر په مانځه کې امام د پاره پټ لوستل دا واجب. که د پټو منځونو کې جهر وکړه لکه درې آیتونو چې مونځ پې صحیح کېږي نو بیا سجده سهو پې وړي. که په جهري منځونو کې پټ وي درې هغه آیتونه چې هغه مونځ پې صحیح کېږي نو بیا هم پې سجده سهو وړي. عام حالاتو کې چې څنګه یې داس او دا شان مواجهه د کف طرف د قبلې ته چې سړی تکبیر کوي نو دا ورغوي چې کم دی دا به قبلې ته مخامخ کې، داسې به نه کې، بلکې داسې چې دا ستا ورغوي قبلې ته مخامخ شي. دا ګوته که ستا د نرمو سره ولګېږي نو بهترینه طریقه ده. شرح الوقایه کې دا ذکر شوي ما سم ببهامیه ما شحمته اذنیه، علي کون د دې کې چې دی به دا ګوته د نرمو د غوږ سره مسه کوي. حدیث شریف کې دا نه دی راغلي، خو فقهای کرامو دا ځکه ویلي دي چې دا ځای ستا د سترګو نه پناه دی. حدیث شریف کې دا راغلی چې محبوب علیه السلام غټه ګوته نرمۍ د غوږونو سره برابره کړه. اوس موږ ته ښکاري نه چې دا څنګه برابره ده، نو فقهای کرامو ویلي چې دا ګوته نرمۍ سره مسه شي نو د سړي به یقین راشي چې او ګوته نرمۍ ته برابره شوي. بل د سنتونو نه څلورم سنت وضع الیدین تحت السرا، د نارینه لپاره په ودرېدو کې د نامه نه لاندې لاس کېښودل. نو دې کې تړل د لاسه دا سنت دي، او د نامه نه لاندې کېښودل نارینه ته دا ورکې مستحب دي، او زنانه لپاره هغه په سینه باندې لاس کېښودل مستحب. پنځم سنت ثنا لوستل، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک، دا سنت. شپږم سنت تعوذ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اوم سنت بسم الله ویل، بسم الله الرحمن الرحیم، دا په هر رکعت کې سنت، او دا په هغه چا باندې سنت ده چې په چا باندې قرات شته دی. اعوذ بالله بسم الله په هغه چا باندې نشته دی چې په چا قرات نشته، لکه مقتدی، په مقتدی باندې قرات نشته نو اعوذ بالله بسم الله هم پې نشته. اتم سنت التأمین، امین ویل په پټه باندې د امام او د مقتدی دواړو لپاره. نهم سنت دا جهر الامام بالتکبیر والتسمیع،
امام با په سمع الله لمن حمدا او دارنګ په تکبیرونو باندې جهر کول دا سنت. که امام چرته رکوع ته ټیټ شو تکبیری په زور ونه وي نو مونږ فاسد نه دی بلکې سنت تی پاتې دي، ناقص دی، مونږ کمزور شخ او فاسد نه. لسم سنت تفریج القدمین قدر 4 اصابع. سړی چې ودرېږي نو دا ګوتې د خپو درمیان کې د څلورو ګوتو عمره فاصله پرې ښودل چې دا مستحبو کې داخل دي سنت زواید، یعنی ما حب السلف مشرانو دا ښه ګڼلي. امام شافعي رحمه الله هغه یو لیش ویلی ده، د یو لیش نه واز درېدل لکه لیریس چې ودرېږي دا یو مذهب هم نه دی، څلورو مذهبونو کې د هېچا مذهب هم نه دی، ځان نه خود ساخته جوړ کړی دین دی. 11 سنت تکبیر رکوع، د رکوع ته کوزیدو کې تکبیر ویل. 12 سنت تسبیحه 3 پر رکوع کې 3 کرتے سبحان ربی العظیم ویل. 13 سنت اخذ الرکبتین فی الرکوع، پر رکوع کې د زنګون نیول، دا زنګون نیول په لګوتو باندې دا سنت. 14 سنت تفریج الاصابع فی الرکوع، پر رکوع کې دا ګوتې چې زنګون نسی نو جوخت به نه نسی بلکې دا ګوتې به ښې پراخه کې او زنګون به پکله کې. 15 سنت نصب الساقی، دا دواړو پندو شخول او نیغول، اسې منکوس به نه ودرېږي، قوس په شکل به راتاویږي نه بلکې دا زور به ورکې چې رستا دا پونډۍ نیغې شي. 14 سنت بسط الظهر، غوړول د شا. حدیث مبارک کې دا راځي چې محبوب علیه السلام به په رکوع کچا به په شا مبارکه پیاله کې خدا نو هغه پیاله به نه خوځېده، یعنی به نه غورځېده، داسې به هواره وه، اوبه به هم ترې نه تللې. 15 سنت تسویة الرأس بعجزه، سر د شاته د ملا د آخري اډوکې سره برابر ساتل په رکوع کې، دا 15 سنت. 18 سنت الرفع من الرکوع، د رکوع نه پورته کېدل. څنګه بعضې خلک رکوع ته کوش شوي او رکوع نه مسې کوش شي سجدې ته لاړ شي جلتی ور باندې، دا نقر که نقر الدیک. نبی علیہ السلام انس سے فرمایي زمانہ کړی ما چې ته به د چرګانو غوندې ټونګې نه وهې. نو د دې نه بیا را پورته کېدل رکوع بره قومې ته، دا سنت. 19 سنت القیام مطمئنا، دا قومه ښه په اطمینان سره کول. 20 سنت وضع رکبتیه ثم یدیه للسجود، سجدی ته چې ځي اول به زنګونونه مخکې کې، بیا به لاسونه، بیا پوزه، بیا تندی. پورته کېدو په وخت کې اول تندی دی، بیا پوزه ده، بیا لاسونه، بیا زنګنونه دي. 21 سنت تکبیر السجود، سجدی ته کوزیدو وخت کې تکبیر ویل دي. او دا شان 22 سنت سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ویل. نو مقتدی د پاره ربنا ولك الحمد او د امام د پاره دواړه جمع کول بهترینه طریقه. 23 سنت کون السجود بین کفیه، دا سجده او مخ لګول د دواړو ورغو په منځ کې. حدیث مبارک کې داوم راغلی چې د دواړو وګو سره سره لاسونه کېدي، او دام راغلی دي چې د دواړو دا مخ د دواړو ورغو منځ کې شي. او زمونږ فقها کرامو دې ته ترجیح ورکړی ده. علت دا دی که چېرته د پوزو سره پرېوځي نو ستا دا ګوتې به نږدې، نو هغه ګوتې به جومات به یا ځای به نه ناولې کېږي. دا 23 سنت. 24 سنت تسبیح السجود، فسجده کی سمع الله لمن سبحان ربی الاعلی 3 کرتے ویل. 25 سنت مجافات الرجل بطنه عن فخذیه ومرفقیه عن جنبیه، سړی ته پکار دی چې خېټه د پتونانو نه لرې وساتي په سجده کې، او څنګلې د اړخونو نه لرې وساتي، داسې به ور پرېوځي ور باندې نه، څنګلې به هم جوختې نه. 26 سنت
انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها، پریوتل د ښځې سنت دی او خپله خېټه پتونانو سره لګول اب پخه پریوزي ځکه دا عورت. ویشتم سنت الجلسة بین السجدتین، دواړو سجدو په منځ کې ناسته سنت. اتهشتم سنت افتراش رجل اليسرى ونصب اليمنى، په تشهد کې ښۍ خپه درول چپه خپه څملول. نهشتم سنت التورک للمرأة، ښځې دپاره ځان یو اړخ ته ایستل او په هغې خپلو کناټو باندې کېناستل. دیرشم سنت الاشاره، تشهد کې اشاره کول، خو هغه ځای به یې پېژنې او که ځای درته معلوم نه نو بعضې فقهاو بیا مکروه ویلي دې وجې نه چې عوام یې ځای نه پېژني. که ځای څوک وپېژني سنت. یو دیرشم سنت قراءة الفاتحة فيما بعد الأولين، رستو رکاتونو کې اول دواړو نه رستو په دریم رکات درې رکاتي کې او یا په دریم او څلورم کې په دا هغه چې فرضي مونځ وي نو فاتحه لوستل پکې سنت. او که سنت و نفلي مونځونه و نو هغه خو بیا ټول ډک کول او په هغې کې وروستي دوه رکاتونه په شان ته د اول جوړېږي. دوه دېرشم سنت الصلاة فی التشهد، په تشهد کې درود شریف لوستل. درې دېرشم سنت دعا لوستل، دا رستو چې کومه دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. څلور دېرشم سنت التفات یمینا و یسارا فی السلام، سلام دغه الفاظ واجب دي، په دې کې دا مخ یو چپ اړخ ته تاول دا سنت. پنځه دېرشم سنت امام چې دی هغه به نیت کوي په سلام کې ښی اړخ ته چې کوم خلک ولاړ دي اوږو باندې چې کومې فرشتي دي او دا شان نیک پیریان که مونږ پسې ولاړ به نیت کې راولي او مقتدي به امام چې په کوم اړخ کې امام به هم راولي فرشتې به هم راولي خلک به هم راولي ورکې په سلام ګرځولو کې. السلام علیکم ورحمت الله، سلام نه پتا سي باندې نو پتا چا باندې سلام اچي نو د اوږو په فرشتو به یې واچي، په دې اړخ کې چې کوم خلک دي په هغوی به یې واچي. او پنځه دېرشم سنت حفظ الثانیة من الاول بلفظ السلام، په سلام کې رسته د اول نه لږ ټیټ ویلو امام نه پاره. دا څلور دېرش یا پنځه دېرش سنتونه وو. اگر که تاسو ستړي هم یئ خو زوړ درس صرف را خلاصومه بیا په دې باندې ورځ نه نیسم او دې وجې نه دا مفسدات او مکروهات دي په منډه منډه په دې باندې هم تېرېږم. که د بعض صاحبانو کارونه هغې ته اجازت. مفسدات د مانځه دا دوه شیونه مونږ بیان کړي وو چې په هغې باندې مونځ فاسدېده. اول د هغې نه الکلمة ولو سهوا، د مانځه یو خارجي خبره دې وکړه اگر که په سهو باندې. دویمه الدعاء بما یشبه کلامنا، داسې دعا دې مانځه کې وکړه چې زمونږ د خبرو پورې تړلې وه، خدای ښه کور راکې، الهه ښه بیبي راکې، دا راکې دا راکې، داسې خبر دې وکړه. دریم السلام بنیت التحیه، سلام اچول د پیشکشۍ په نیت باندې 50 سلام په مانځه کې واچي مونځ فاسد. څلورم رد السلام باللسان، په ژبه باندې وعلیک السلام ویل او المصافحة یا په مصافحه باندې. څلورم پنځم العمل الکثیر، عمل کثیر. عمل کثیر دي ته وایي چې بل ته په مانځه کې داسې کار وکړي چې بل سړی تا ته وګوري د هغه ګمان راشي چې ګینې دا په مانځه نه دی. او یا دا چې په دواړو لاسونو یو کار وشي د بعضو په قول، او یا دا چې یو لاس باندې درې کرت یو کار وشي. یوه جامه ده یو کرت یم سمه کې بیا یې سمه کې او بیا یې سمه کې. یو ځای دی ضرورت نشته دی یو ځل یې وګورئ بیا یې وګورئ بیا یې وګورئ، نو درې کرتې چې دې وکړل د عمل کثیر دی مونځ فاسدېږي. شپږم تحویل الصدر عن القبله، قبلې نه سینه تاول. اوم اکل شیء من الخارج ولو قل،
د خارج نه یو شی د خولې ته واچول که ډېر لږ وي خو د خوړل لمونځ فاسد. اتم اکلو ما بین اسنانه قدر الحمسه، د غاښونو کې یو څیز نښتی و او مغه دې راوس پړدل او بیا دې وخوړل، نو د نخود د دانې نه چې کمو باک نه کوي او د نخود د دانې هغې نه چې زیاتو لمونځ فاسدوي. د چڼې د دانې عمره. نهم شرب څښاک، بار نه دې لږ ګوټ اوبه وڅښلي، لمونځ فاسد. لسم التنحنح بلا عذر، غاړه تازه کول بغیر د عذر نه. عذر د امام د پاره مقتدی ته نه، امام ته دا عذر دی چې بالکل ستونی ونخته قرات نشي کول، نو کاغه غاړه تازه کې د قرات د خلاصۍ لپاره خیر، خو غاړه تازه کول دا ډېر خلک داسې کې دی باندې منفاسدي. لسم یولسم تافیف اوف اوف کول یا اوه اوه کول یا وازونه استل خلینا چې د مصیبت او د غم د وجنې او درد د وجنې، او کدا د یری د جهنم یا د جنت د یاد د وجنې، نو دا بیا نور منسخ کولې کوي. کتا اوف اوف کول او تا باندې جذب راغلو بیا باک نه کوي. بیا عائشہ رضی الله عنها فرمایي هغه نور منسخ کوي. دا شان دولسم التشمیت، یو څوک پرنجیدا او تاغه ته په مانځ کې جواب ورکړه چې رحمک الله. دیرلسم جواب مستفهم بن الدین، یو چا تپوسو که بار ولاړ دی ته په منځ کې اما الله ندن و تعالی سره شریک شته، چا تپوسو که ته په مانځ کې جواب ورکړي چې لا اله الا الله بل معبود نشته، نو مونږ فاسد شو. یعنی مانځ کې دنه تا چا سره خبرې ګویا کې وکړي. څوارلسم خبر سوء بالاسترجاع، یو بده خبر دی واورېده، د چا د مرګ وعده دی واورېده، یو بل څیز دی واورېده او مانځ کې دی وی چې انا لله و انا الیه راجعون، مونږ فاسد شو. دا شان پنځلسم رؤیت المتیمم الماء، تا تیمم وهلو او بنوي یو د مبري ولیدي او داس د مات متیمم هغه او بولیدي نو تیمم مات. شپاړسم اویل امی القرات، یو سړی دی چې هغه ټکي قرآن یاد نه دی، یو دم یو یاد شو ورته، نو په دې وخت کې مونږ فاسدي دی به بیا قرات کې هغه زوړ مونږ فاسد. دا ابتدا د اسلام کې دا حالات پېښېدل، اوس نشته. اوس خو هر چاته ومي هغه چاته وایي چې دومره قرآن کریم نه یاد چې په هغې د منځو کې، نو قل هو شریفه خو د هر چا یاده ده. ولسم او المؤمن قدر على الركوع، یو سړی په اشاره منځ کوي او د مانځه په منځ کې صحت دومره ښه شو چې رکوع سجده کولی شم، هغه زوړ منځ مات شه، اوس به د سر نه منځ کوي. او اتلسم ولسم محاذات المشتهات، داسې زنانه سره په صف کې برابر رالی چې هغه ځوانه وه مشتهاته وه، یو منځ کې سره شریک وای، یو امام پسې ولاړ وای، منځ کې فاصله نه وه، شرطونه اشتري مخکې بیان شوي، نو منځ فاسدي. اتلسم فتح المصلي على غیر امامه، مانځه باندې ولاړې نفل کې یا سو اخواته نور خلق په مانځه ولاړ دي په جمع، او تا په خپل منځ کې امام خطا شه فتح دې ورکړه، یعنی خپل منځ کې د بل چاته فتح ورکول، امام ته کور کې باک نه کوي، بل چاته فتح ورکول. نو نسم مد الحمزه بالتکبیر، نو هغې باندې منفاسد شي. دا شان اوږدول د حمزې په تکبیر کې، داسې ویل الله اکبر منفاسدېږي، ځکه الله اکبر معنا څه ده؟ آیا خدای تعالی لوی دی؟ نو دې معنا خدا شو چې تا ورکې شک دی، ته خو بل چا نه تپوس کې الله اکبر آیا خدای تعالی لوی دی؟ نو دې باندې منفاسدېږي. شلم القراءة من المصحف، د مصحف نه تلاوت کول په فرضي منځونو کې، دا زموږ د احنافو رایه ده، بعض ورته مکروه ویلي دي، ځکه دا د یهودو مشابهت وایي به د تورات نه تلاوت کوو، او یارانو دا فتوا ده، او امام صاحب وایي چې نه کېږي ځکه دا د بل چا نه زده کړه ده،
او نور مذهبونه امام شافعي سے بھی جائز غني. اختلاف ورکې دی. د امام شافعي سے مذهبیانو تم نه دي پکار چې د مصحف نه تلاوت وکړي، ځکه دا د احتیاط نه لري خبر ده چې مذهبونه مختلف شول. بعضې مذهبونه وویل چې لمونځ فاسدېږي، بعضې وایي نه فاسدېږي. نو دې وخت کې د دغې کار نه ځان ساتل پکاري. که څوک احتیاط کوي، دین د احتیاط نه ډک شي، او که احتیاط نه کوي نو هغه به د ضد نه م راپاڅېږي. ښه به ورته یادي وی زه بس د امام صاحب مذهبیانو ته زور خیمه او بس قصدن قرآن را واخلي او د هغې نه تلاوت کوي. نو دا جهالت دی، بیا دا ضد و عناد دی. احتیاط کول پکار دی داسې مسایلو. زمونږ مذهبیانو ته هم داسې مسله کراله چې زمونږ مذهب جایز ګڼله او امام شافعي صاحب فاسده ګڼله، هغې کار نه به بیا ځان ساتئ احتیاطاً. دا شان 21 مفسدات چې مونځ پې فاسدېږي، مسابقة المقتدي د ما سبقه سره که زما د خولې نه لفظ د سنت وتلی به خطااني، لکه دا زه چې کوم بیانوم نو دا مفسدات دي. 21 مسابقة المقتدي، د مقتدي د امام نه دومره په مخ کې شي چې هغه رکن کې امام ورسره یو ځای نه شي. مقتدي رکو ته دومره مخکې لاړه چې امام څو راټیټېده نو مقتدي ته بیا پورته شوی نو دې وخت کې منفاسد دی د مقتدي. 22 مفسداتو نه قهقهه ده، په زوره خندا کول منفاسدی، او دا شان دوی حق دی چې خپله یې واوري مونځ فاسد شي. 23 السلام علی رکعتین فی غیر الثنائیه ظاننا و مسافرا، په دویم رکعت سلام وګرځئ او ستا دا ګمانې چې ګینې زه مسافر یم او مسافر نه وي، او یا دې ګمان دی چې زه د جمعې په مانځه یم او هغه منځ کې خپل مونځ دی کو د ماسپښین، او یا دې تراوو کې ګمان کوو او یا د ماخوستن په مانځه، یعنی ګمان کې خطا شو سلام دې یقینا وګرځو په 2 رکعاتو کې نو مونځ فاسد. او که داسې نه وه خطا شوې چېرته او بیا دې په 2 رکعاتو سلام وګرځو، نورې خبرې مه کوه، پاسېږه وروستو رکعتونه وکړه، سجده سهو وکړه. دا 22 یا 23 هغه مفسدات د مانځو چې مونځ پې فاسدېده بیان شو. دې کې که بعضې الفاظو کې معنی لفظ دا راغلی چې یاره 11 سنت دا دی، هغه به زما د خولې الفاظو غلطي وي. دا چې کوم بیان شو دا مفسدات د مانځو. دې نه بعد مکروهات د مانځو مونږ بیان کړي وو. غالبا 4 مکروهات د مانځه بیان شوي. اول د هغې نه قلب الحصا الا للسجود مره، کوم ځای کې سجده لګی د هغې ځینه ګټ کې پرتې دي، څه شیز پروت دی، هغه په لاس باندې صفا کول مکروه دي. یو کرته مکروه نه دي که چېرته ستا خطره وه چې زه سجده ږدم نو زما تندی وینې نه کي، نو یو کرته یې صفا که، خو نور به پې خواري نه کي. دویم فرقات الاصابع، د ګوتو نه په مانځه کې ټکونه ایستل مکروه دي. دریم تشبیکها، په مانځه کې دا ګوتې یو بل کې دا شان ورکول دا مکروه دي. څلورم تخسر، دا په تشي کې لاس کې خودل، ځکه دا د کبرجنو خلکو نښه، عاجزۍ خلاف. پنځم الالتفات بالعنق، سټ معمولی تاول یو خوا بل خوا. شپږم رمی البزاق، لاړې مخې ته ایشتل. اوم الاقعاء، په کوناټو باندې کېناستل، د سپي په شکل ناسته چې دا زنګنونه اوچت شي داسې کېنیستل په مانځه کې. اتم الصلاة فی السراویل فقط مع القدرة علی القمیص، قمیص وزدی کېږي یوازې پرتوګ کې مونځ کې. نهم اعتجار، سر نه داسې کپړه تاوه کې چې منځ یې لوڅي، ټوپۍ نه یې تاوه کې. نو دې کې مخکې ما اختلافات ذکر کړي دي، 3 قوله ورکړي دي. لسم صدل، رومال په سر باندې راواچې او د رومال لاندنۍ څنډې واپس د سټ نه تاوې نه کې. بعضې خلک یې داسې ډول لپاره راچوي، که دا یو اړخ دې بل طرف ته داسې ورتاو که بیا مکروه نه دي، او که هسې دې راچولی نو مکروه دي. 11 مکروهات قرائت فی غیر حالت القیام، ولاړې او یو دم تلاوت دې راخلاص کړی دی، رکو ته لاړې او هغه تلاوت دې څه ناڅه په رکو کې وکړه نو مونږ مکروه شو. 12 اطالة رکعت الاولی فی التطوع،
په نفلی منځونو کې باول رکعت دویم نه اوږدي برابر وای ساتي کدی اوږد کا مکروه د بعض فقهاو په قول. در لسم تطویل الرکعت الثانیه الاولى دویم رکعت پاول رکعت باندې اوږدول 3 آیتونو نه کمو یا 3 آیت باک نه کوي 3 چې زیات شنو به مکروه. سوار لسم تکرار سورۃ فی الفرض په فرض کې په یو رکعت کې دا سورۃ مکرر کول. پن لسم قراءة القرآن منکوسن قرآن الٹا لستل شاد اړخ رواني پی. شپاړسم شم طیبن خوشبوئی بوئی کول. ولسم ترویحه ځان ته پکې وهل هوا ور کول. اتلسم تحویل الاصابع القبلة قبلینا د لاسونو او یا د خپو ګوتې اړول بل اړخ. کوشش وکړئ چې د خپو د لاسونو ګوتې قبلې ته مخامخ. نلسم التصاوب اسویلې کول. دفاع ما خودلې وه چې په لاس باندې به کېږي یا په نستوڼي او په تشهد کې بیا په چپ لاس باندې. شلم تغمیض عینیه سترګې پټول په مانځه کې مکروه. یوشتم رفع البصر الى السماء اسمان ته سترګې اوچتول مانځه کې کتل اسمان ته مکروه دي. دویشتم عمل قلیل په یو لاس باندې یو ځل ځان وخوځئ یا جامه سمه کې یا 2 ځلو کې 3 ځلې ونه کې که 3 ځل شي بیا عمل کثیر. دریشتم وضع الشیئین فی الفم بحیث تمنع القراءه خوله کې داسې یو څیز کېږي چې قرأت منع کوي یا مثلا پټول د خولې او د پوزې څادر ور داسې پرې راتاو کې دا مکروه دي. څلېرویشتم السجود علی کول العمامه د پټکي په ول باندې سجده کول. پنځویشتم السجود علی صورتن ذی روح تصویر باندې سجده کول مکروه دي. شپږشتم الاغتسال الجبهه په سجده کې پوزه نه لګول مکروه دي. یوازې تندي باندې سجده کول مکروه دي پوزه به لګې. اوویشتم الصلاة فی المقبره په مقبره کې منځ کول مکروه دي. اتهشتم المجزره قصاب خانه کې منځ کول مکروه دي. نهشتم قارعة الطریق د لارې په سر منځ مکروه دی یا داسې څیز چې خلک در باندې تیریږي جماعت کې. دیرشم معاتن الابل کم ځای کې چې یو خان را پنډېږي او را غونډېږي منځ مکروه دی. یو دیرشم فوق ظهر بیت الله د خانه کعبې د کوټې د پاسه منځ کول مکروه دی. یعنې همغې کوټې د پاسه که داسې اړخونو کې بره ته پورته شوې غره ته پورته شوې باک نه کوي نه د خانه کعبې د کوټې د پاسه مکروه. 22 مزبله ډیران کې منځ کول مکروه دي که ته څومره پاک را پاک کې نه پاکېږي. 23 ارض الغیر بلا رضواه د بل چا ځمکه یي د هغه پې خوښه نه ته منځ ورکې کې مکروه دي. 24 مدافعا لاحد الاخبثین تش بول یا غټ بول درغلی دي او ځان ټینګې او منځ کې دا مکروه دي. 15 ثياب البذلا د کاروبار په جامو کې منځ مکروه دی. هغه کاروبار چې دا دیاړي اکثر داسې کمزوري جامې چې نورې وسې کېږي. 16 مکشوف الراس سرلوڅې منځ کول مکروه دي. 17 بحضرة الطعام روټۍ حاضره شوه او ته ورته ښه شوقي منځ کول مکروه دي. اول به روټۍ خورې بیا به منځ. 18 ما یشغل البال داسې یو څیز حاضر شوی دی چې ستا زړه هغې ته میلان کوي دغه وخت کې منځ مکروه دی. هغه کار نه ځان فارغه کړه بیا منځ. 19 قیام فی المحراب امام ټول په ټوله په محراب کې دننه ودرېږي مکروه دی. څه ناڅه به بار وي که ضرورت نه وي او که ضرورت بیا باک نه کوي. 40 قیام خلف صفین فی فرجا رستو صف کې ودرېږي او مخکې صف کې ځای شته دی نو منځ مکروه دی. اول به مخکې صف ډکي. 41 که داسې ځای کې دې منځ وکړه چې پاس در باندې تصویر و روح والا یا مخه کې و یا شاته و یا په اړخونو کې و نو منځ مکروه. 42 په داسې ځای کې منځ کول چې مخې ته تنور راشي یا داسې انګېټۍ راشي چې یې کې سکروټې وي مکروه.
او کلم په یا راډو یا سو باک نه کوي. درې څلوېښتم مسح الجبهة من ترابین، د خاور نه تندی مسح کول. که یو کرته پیرېدي چې دلته څه شی کلک دی، که بیا سجده کدم تندی مې ویني کېږي باک نه کوي، خو د هغې نه بغیر تندی مږل مکروه دی، یا د خولې نه یا د خاورو نه. دا 43 شو که 44 دا مکروهات دا په مخکینی درسونو کې بیان شوي دي. مونږه نننی درس کې را اجمال کړل او د ریکارډ یو کیسټ ورنه مونږه برابر کړ. تاسو دا ټول تفصیلی په یو ځل نه یادېږي. که کوم حضرات د دې شوق لرئ او دا یادول غواړئ نو بیا هغه کیسټ لاسته راوړئ او بهر څومره اورېدونکي چې د اف ام په ذریعه زموږ آواز اوري هغوی هم که پوره یادول غواړي نو زموږ د المدرسة دارالاحناف سره دې رابطه کوي. گنج اخوانآباد نمبر 4 مسجد صدیق اکبر، او د دې ځای نه دې ځان ته دغه کیسټ ترلاسه کوي. اته کیسټې دا نن چې کوم اجمالي درس دی د دې تفصیلي درسونه په اته کیسټو کې بیان شوي دي، هغه هم مونږه جمع کړي دي او هغه مو ټول را خلاصه کړل یو کیسټ ته، هغه هم برابر شو. نو دا ځان لپاره پیدا کوي او بیا په کیسټ باندې ټیپ په ذریعه باندې لږ لږ تنه یادوئ، انشاءالله یاد به مو شي تفصیلا. او داسې بیل بیل چې کوم دی په ذهن کې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې ذهن کې راوستل دا ګران کار وي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.